بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربان دی. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته که هغه د دنیا په کوم هیواد کې هم مشته دي د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګان د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پرزوینې وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانې موضوع ده د ډیورنډ لاین ستونزه د ولس ستونزه ده او که د دولت، خو چونکې دا یوه تاریخي ستونزه ده نو پکار ده چې په دې د تاریخ په رڼا کې خبرې وشي. د ډیورنډ دا مرداره کرښه یوه داسې کرښه ده چې دې نه یوازې یو پښتون قام په دوه برخو کې ویشلی دی، بلکې دې یو هیواد افغانستان هم په دوه برخو کې ویشلی دی. نو په دې وجه په دې منحوسه کرښه چې څومره هم بحث وشي نو کم دی، تر هغې پورې چې تر څو پورې دا مرداره توره کرښه له منځ نه تللی نه وي. ګرانو وطنوالو، چې کله مونږ افغان ولس د ډیورنډ لاین نوم واورو نو مونږ افغان ولس ته د خپل ټوټې ټوټې وطن او د خپل ټوټې ټوټې پښتون قام یو بوږنونکی عکس مخې ته ودرېږي. خو اصلي خبره خو دا ده چې کله امیر عبدالرحمن خان په 12 د نومبر کال 1893 کې د ډیورنډ کرښه منله نو زمونږ وطن او ولس په هغه وخت کې نو ټوټې شوي، بلکې دا ستونزه د شاه شجاع په کال 1833 کې د رنجیت سنګ سره د یو بدنامي زمانه تړون له مخې رامنځته شوی و چې د هغې تړون 14 مادې وي. چې لومړۍ ماده یې دا ده: زه شجاع الملک د خپل ځان، د خپلو وارثانو او د خپلو جانشینانو لخوا د هغه ټولو علاقو د ملکیت د هر قسم دعوې نه دستبرداره کېږم چې په هغې کې دا علاقې شاملې دي: کشمیر، اټک قلعه، چچ، هزاره، کابل، ام، پیښور، د یوسفزو او د خټکو علاقې، اشنغر، کوهاټ، هنګو تر د خیبر درې پورې، بنو، د داوړو او وزیرو علاقې، ټانک، کالاباغ، خوشحالګل، ډیره اسماعیل خان، ډیره غازی خان، حاجی پور، راجنپور، کچه علاقې او د ملتان صوبه. حالانکه دا ټوله علاقه د شاه شجاع په قبضه کې نه وه، خو هغه په سیکانو خرڅه کړه. خو د دې هر څه په بدل کې شجاع د رنجیت سنګ نه څه غواړي دا ډیر په غور سره واورئ. 55 شالونه، 25 تنه ململ، 11 لوپټې، 15 تنونه کمخواب، 50 صادرې، 50 پټکي او 55 باره د باړې وریجې. دا زمونږ د محکوم افغانستان د ټولو پښتنو او د ځمکې قیمت و. ډیره زیاته د افسوس خبره ده. او بیا چې کله د انګریزانو په کومک شجاع په کال 1834 کې په کندهار وخوتو نو جنګ یې خو بیلو، خو دلته د انګریزانو د پلان بي اړوند رنجیت سنګ په پیښور چغه وویسته او په مای کال 1834 کې پیښور د سیکانو په قبضه کې راغی. په هغه وخت کې د پیښور حکمرانان د دوست محمد خان رونه سلطان محمد خان او یار محمد خان وو. نو هغوی د کوزې پښتونخوا پښتانه رنجیت سنګ ته په ځای پرېښودل او جلال آباد ته را وتښتېدل. او دا هغه منحوس کال دی چې د لر او بر پښتانه د یو بل نه د همیشه لپاره جدا شول. او هم په دغه کال امیر دوست محمد خان ځان ته د امیر المؤمنین خطاب ورکړو. د سیکانو دور د کال 1834 نه تر د کال 1849 پورې و چې دا د سیکانو په پښتنو باندې د خدای پاک یو قهر و او د افغانستان بچیانو او ولس د هغوی پوښتنه قدر ته هم نه وه کړې. حالانکه د کال 1929 نه راواخله تر د کال 1834 پورې 78 کاله کوزه پښتونخوا د لوی افغانستان برخه پاتې شوې وه. حالانکه د کوزې پښتونخوا پښتانه د عبدالصمد خان په مشرۍ کې د احمد شاه بابا سره د ورورولۍ او قامولۍ په بنیاد یوځای شوي وو. پیښور د غزني او د کابل په شان په جنگ د احمد شاه بابا سره نو یوځای شوي. د احمد شاه بابا امپراتوري د لر او بر د پښتنو په سر باندې ولاړه وه. احمد شاه بابا به د لاهور، مشهد او د دلی دروازې ځکه ډبولې چې د لر او بر پښتانه یوځای وو. احمد شاه بابا به د مینې نه د لر پښتنو ته د لر دورانیان وي.
د دې نه پرته په دې 78 کاله کې په کوزه پښتونخوا کې چېرته هم یو داسې غورځنګ منځته نه دی راغلی چې ګنې موږ د افغانستان نه جدا کېږو. موږ د کوزې پښتونخوا پښتنو د لر مشران ټول عمر خپل مشران ګڼلي دي، که هغه د احمدشاه بابا په وخت کې په کندهار کې ناست او که بیا د هغې نه وروسته د کال 1834 پورې په کابل کې ناست وو. هر کله چې په کال 1839 کې انګریزان په افغانستان ورختل، نو اول د هندوستان گورنر جنرال لارډ آکلند، رنجیت سنګ او شاه شجاع په پېښور کې یو بل تړون وکړو چې په هغه تړون کې د مخکینو د رنجیت سنګ سره د تړون د 14 مادو سره 4 مادې نورې هم زیاتې شوې او داسې شاه شجاع بیا د کوزې پښتونخوا د ځمکې او د اولس په سر سودا وکړه. بیا په 21 د مارچ کال 1849 کې د انګریزانو د رسالې کماندار جان ګیلبرټ په مشرۍ کې د اباسین نه تر د خیبر پورې په علاقه د انګریزانو قبضه راغله او د دې نه پس د افغانستان بچیانو د پېښور نه زړه صبر کړو. هر کله چې په کال 1850 کې په هندوستان کې د انګریزانو پر ضد د ازادۍ جنگ وو، نو داسې ښکارېده چې دا جنگ انګریزان بیلي. نو د لندن نه په هندوستان کې د برټش ایست انډین کمپنۍ مشر ته خبر راغی چې جنگ خو هسې هم مونږ بیلو، نو چې کومې ځمکې تاسو د افغانستان نه د اباسین پورې نیولې دي، نو دا افغانستان ته پرېږدئ چې په راتلونکي کې مو په افغانستان احسان پاتې شي. خو د برټش ایست انډین کمپنۍ مشر لندن ته خبر ورکړو چې امیر دوست محمد خان یې وغواړي نو ورله به یې ورکړم، خو چې هغې نه غواړي نو زه یې بله ورله ورکړم. بیا ورته د لندن نه خبر راغی که چېرته امیر دوست محمد خان په خپله ځمکه راوخیږي نو بیا نو لندن ته د برټش ایست انډین کمپنۍ مشر خبر ورکړو چې د هغې علاج زما سره شته. نو هغه امیر دوست محمد خان پېښور ته راوغوښتو، 10,000 پونډه د میاشتې ورله وظیفه مقرر کړه او داسې د کوزې پښتونخوا د ځمکې او د ولس په سر یو ځل بیا سودا وشوه. دا جنگ 2 کاله او 2 میاشتې و، خو امیر دوست محمد خان غلی ناست و. نو آیا امیر دوست محمد خان د ولس نه پوښتنه کړې وه؟ حالانکه په هغه وخت کې چې د انګریزانو خلاف کومې باغي قواوې وې، نو د هغې مشر بخت خان یوسفزی و. بیا د امیر دوست محمد خان د مرګ نه پس چې د هغه زوی امیر شیر علي خان د کال 1863 نه تر د کال 1888 پورې د افغانستان باچا و، نو هغه چېرته هم د کوزې پښتونخوا د ولس او د ځمکې پوښتنه نه وه کړې. او بیا چې کله په کال 1888 کې د دویم انګلیس افغان جنگ نه وروسته د امیر شیر علي خان زوی یعقوب خان د افغانستان باچا شو او په کال 1889 کې یعقوب خان د انګریزانو سره بدنامي زمانه د ګندمک تړون لاسلیک کوو، نو په هغه تړون کې د لورلای، پشین، سیبي او نیشکي د افغانستان علاقې انګریزانو ته ورکړې شوې. درې درې خیبر، کرم او بولان هم د انګریزانو په ولکه کې راغلي. د افغانستان د خارجه چارو اختیار هم انګریزانو ته ورکړی شو او د انګریزانو په کابل کې نماینده هم ومنلی شو چې د دې په بدل کې د امیر یعقوب خان وظیفه لږه شان زیاته شوه. نو آیا امیر یعقوب خان د ولس نه پوښتنه کړې وه؟ بیا د امیر یعقوب خان پس د امیر عبدالرحمن خان وار راغی. نو کله چې هغه د موټیمورډیونو سره د ډیورن لاین تړون په 12 د نومبر کال 1893 کې د 6 لکو هندوستاني روپو د کال په عوض منځته راوړو او امیر عبدالرحمن خان موټیمورډیون او د پلاوي نور کسانو له د سرو زرو مډالونه ورکول، نو هغه د ولس نه پوښتنه کړې وه؟ هغه خو چې کله دا تړون د موټیمورډیون سره منلو، نو په اتاق کې د امیر عبدالرحمن خان نه پرته بل یو افغان هم نو. خو چې کله په کال 1890 کې قبایل د ډیورن لاین د تړون په وجه په انګریزانو پسې راپاڅېدل او انګریزانو 15,000 فوج ورواچو او د برې نه به انګریزانو بمبارۍ کولې. دا جنگ یو کال و، خو امیر عبدالرحمن خان به ویل چې دا د برطانوي هند کورنۍ ستونزه ده، زموږ پکې هېڅ کار نشته. خو د بده مرغه افغانانو به امیر عبدالرحمن خان ته مرد آهن ویلو. او چې کله په کال 1901 کې امیر عبدالرحمن خان مړ شو او د هغه زوی امیر حبیب الله خان باچا شو، او بیا چې هغه په کال 1905 کې د کال 1893 د ډیورن لاین تړون د انګریزانو سره تجدید کوو، نو امیر حبیب الله خان د ولس نه پوښتنه کړې وه؟ بیا چې کله په کال 1914 کې اولنی جهاني جنگ شروع شو، نو جرمني، ایتالیا، آسټریا هنګري او سلطنت عثمانیه یو اړخ ته وو او برطانیه، روس او فرانس
بل اړخ ته و. نو د جنگ په دوران کې یو پلاوی د جرمني په مشرۍ کې افغانستان ته راغی او امیر حبیب الله خان ته وویل چې په خپل ځمکه د عباسین پورې ورشه او موږ دې هر قسم کومک کوو. خو امیر حبیب الله خان یو عیاش انسان و. د هغه ژوند ښځې او شراب و. د امیر عبدالرحمن خان انګریز ډاکټر میسټر ګری په خپل کتاب کې لیکي چې حبیب الله خان دومره عیاش انسان و چې چاته هم پته نه لګي چې د څومره اولاد و. نو دې عیاش امیر د جرمني د پلاوي خبره ونه منله. حالانکه ډیرو افغان امیرانو په ځانګړې توګه پښتنو امیرانو هم بچا ته خواست کړی و چې دا ډېره ښه موقع ده، پکار ده چې د دې موقع نه موږ ګټې پورته کړو او په خپله ځمکه ورشو او د ډیورن لاین نه تر د عباسیو پورې خپل وطن آزاد کړو. خو د هغوی خواست هم امیر حبیب الله خان ونه منلو او پایله دا شوه چې په کال 1919 کې چې کله امیر حبیب الله خان په لغمان کې د کلګوش په شکارګو کې ښکار کولو نو چا مړ کړو او د اوسه پورې پته نه لګي چې چا مړ کړی دی. او د امیر حبیب الله خان د مرګ نه پس د هغه کاکا نصر الله خان د خپلې باچایۍ اعلان وکړو او د حبیب الله خان مشر زوی عنایت الله خان هم د خپلې باچایۍ اعلان وکړو. خو یوه هفته پس نصر الله خان د عنایت الله خان په حق کې خپل اعلان واپس واغوښتو. خو په دغه وخت کې د حبیب الله خان دریم زوی امیر امان الله خان د کابل گورنر و. نو هغه هم د خپلې باچایۍ اعلان وکړو. خو بیا عنایت الله خان د امیر امان الله خان په حق کې د خپلې باچایۍ د اعلان نه دستبرداره شو او امیر امان الله خان د افغانستان په بشپړ توګه باچا شو. نو هغه انګریزانو ته یو خبر ولېږلو چې کله تاسو زما د نیکه امیر عبدالرحمن خان او زما د پلار امیر حبیب الله خان سره د ډیورنډ د کرښې تړون لاسلیک کوو نو په هغه وخت کې زما نیکه او پلار خپلواکه باچایان نه وو. هغوی ستاسو وظیفه خوار وو او افغانستان هم یو خپلواک هیواد نه و ځکه چې د افغانستان بهرنۍ پالیسۍ ستاسو په لاس کې وي. نو موږ دا تړون نور نه منو. خو برطانوي استعمار دله جواب ورنکړو. نو امیر امان الله خان په 9 د مای کال 1919 کې د برطانوي هند پر ضد د جنگ اعلان وکړو چې په دویمه ورځ برطانوي هند هم د افغانستان پر ضد د جنگ اعلان وکړو. په جلال آباد او کابل باندې د جهازونو نه بمبارۍ وکړې. خو بل اړخ ته د امیر امان الله خان لښکر لا په خیبر ورکوز شوی نه و چې د ډیورن لاین نه واخله تر د عباسیو پورې ټول پښتانه د برطانوي هند پر ضد د امان الله خان په ملاتړ کې ودرېدل او د قبایلو هغه درې قواوې خاصدار سکاوټ او ملیشا چې هغه انګریزانو تیارې کړې وې او تنخواګانې به هم انګریزانو ورکولې او هم د انګریزانو ټوپکې ورسره وې نو هغوی هم د امان الله خان په مرسته کې ودرېدل. چې بیا یو انګریز سیاسون ویلي و چې زموږ سیاست په پښتنو کې مکمل ناکام دی ځکه چې کومو کسانو له مونږ تنخواګانې ورکولې او چې هغوی له موږ کومې ټوپکې ورکړې وې نو هغه زموږ ټوپکې دوی په موږ پسې راواړولې. دغه وجه وه چې انګریزان پوه شول چې امان الله خان خو د نیم افغانستان استقلال غواړي خو خبره خو عباسین ته راورسېده. نو انګریزانو امیر امان الله خان ته د جنګ بندۍ وړاندیز وکړو. دا جنگ په 9 د مای کال 1919 کې شروع شوی او په 3 د جون کال 1919 کې ختم شوی. د جنگ بندۍ نه وروسته په راولپنډۍ کې خبرې اترې شروع شوې او په 8 د اګست کال 1919 کې د افغانستان او د برطانوي هند د دولتونو په منځ کې یو تړون وشو چې هغې ته د امن تړون ویلی شي. په دې تړون کې 2 مادې دي. اولنۍ ماده هغه ټول مخکني تړونونه چې کوم د برطانوي هند او د افغانستان د پاچایانو په منځ کې شوي وو نو د دې تړون نه وروسته هغه ټول تړونونه لغوه شول. دویمه ماده افغانستان به د دې تړون نه وروسته یو خپلواک هیواد وي او دوی به بهرني هیوادونو سره ډیپلوماتي او تجارتي تړونونه د یو خپلواک هیواد په توګه باندې کولی شي. خو د بده مرغه بیا هم امیر امان الله خان د نیم افغانستان استقلال واغوښتو او د محکوم افغانستان ولس او ځمکې انګریزانو ته پرېښودل. او چې څنګه امیر عبدالرحمن خان د افغانانو مرد اهن و نو داسې امیر امان الله خان هم د افغانانو قهرمان شو. خو د هغه شخصیت د محکوم افغانستان د پښتنو په سترګو کې داغدار شو او بیا چې د هغې نه پس انګریزانو د کوزې پښتونخوا دولت سره په دې وجه کوم ظلمونه کړي وو چې تاسو ولې د امیر امان الله خان مرسته کړې وه نو هغه ظلمونه او تاوتریخوالې لا تر اوسه پورې د ولس نه هېر نه دی. بیا په 2 د نومبر کال 1920 کې په کابل کې د افغانستان او د برطانوي هند په منځ کې یو بل تړون شو چې هغه یوازې د 3 کالو لپاره موقتي تړون و. د دې تړون په 14مه ماده کې لیکل شوي دي چې د دې تړون نه یو فریق څه وخت هم وتلی شي او بل فریق له به
د 200 میاشتو وخت ورکوي او داسې به دا تړون یو کال پس لغوه کیږي او افغانستان به خپل طبي سرحد اباسین ته رسي. په جون کال 1915 کې د برتانیې یو سیاسون بیرسټر لارډ برکنهډ لیکلي وو چې اخر د دې تړون نه دوی ولې نه وځي، ځکه چې دا تړون خو صرف د 3 کالو لپاره وو. امیر امان الله خان 10 کاله په قدرت کې وو، خو نه هغه د دې تړون نه وته او نه هغه د کوزي پښتونخوا د ځمکې او د ولس پښتونه قدر تکړه و. او بیا د یو ډاکو بچا څخه نه کندهار ته وتښتېدو. نو اول خو ورسره کندهاریان نه راپاسېدل چې ته باچا وې او د یو غل ډاکو بچا څخه نه راوتښتېدې، خو بیا چې کندهاریانو ته امان الله خان وویل چې تاسو راسره نه راپاسې نو زه هرات ته ځم، نو بیا ورسره د ننګه کندهاریان راپاسېدل او په غزني یې چغه ویشته، خو هغلته سلیمان خېل د دوی پر ضد ودرېدل او امان الله خان ماتې وخوړه. بیا د چا سره بغیر د څه مشورې نه هندوستان ته وتښتېدو او د هغه ځای نه یورپ ته لاړو. او بیا هم په دغه کال 1929 کې نادرشاه د افغانستان باچا شو. بیا چې کله په کال 1930 کې په ټکر او قصهخانه کې انګریزانو په ولس اور بل کړی و، نو نادرشاه به ویل چې دا د برطانیې هند کورنۍ ستونزه ده، زموږ پکې هیڅ کار نشته. بیا چې کله په کال 1933 کې ظاهرشاه د خپل پلار د مرګ نه پس باچا شو، نو هغه هم د محکوم افغانستان د ولس او د افغان وطن په غم کې نه و. دې باچایانو او د ولس مشرانو د تل لپاره په کوزه پښتونخوا کې یوازې د هغه تش په نوم خان پرسته مشرانو لکه د باچا خان فامیل او عبدالصمد خان اچکزی فامیل سره اړیکې ساتلې وي چې کوم د دې باچایانو او د ولس د مشرانو په شان د اباسین نه تر دمو پورې د لوی افغانستان دښمنان وو. څه وخت چې په کال 1930 کې پاکستان جوړېدو، نو افغانستان د 200 کالو نه شتون درلود، خپل فوج لرلو، خو ظاهرشاه په خپله ځمکه ورنه رغی. او د پاکستان د جوړېدو نه پس چې کله د ظاهرشاه کاکا مارشل ولی خان په پاکستان کې د افغانستان لومړی سفیر شو، نو چې جناله لاړو نو جنای خطوط هرکلی وکړو. خو په آزاد افغانستان کې به ولس د ډیورن لاین نه واخله تر د اباسین پورې د خپل ځمکې خبرې کولې. نو مارشل ولی خان د پاکستان دولت وویل چې د افغان ولس په رسنو او نورو فورمونو کې چې د ډیورن لاین نه واخله تر د اباسین پورې د ځمکې کمې دعوې کوي، نو دا د خیال نه وغورځوي، د هسې بوغارې دي، موږ د پاکستان په ځمکه هیڅ دعوه نه لرو. کله چې په 12 د اګست کال 1938 کې پاکستان په بابړه کې د پښتنو قتل عام کوو، نو ظاهرشاه یو مجرمانه خاموشي اختیار کړې وه او ویل به چې دا د پاکستان په کور دننه ستونزه ده، زموږ پکې هیڅ کار نشته. خو چې کله پاکستان په جولای کال 1939 کې په خوست په مغرګي کلي بمباري وکړه، نو په 28 د جولای کال 1939 کې ظاهرشاه په کابل کې جرګه راوغوښته او په هغې کې د ولس په سترګو کې د دوړو اچولو لپاره دا پرېکړه وکړه چې د اوسه پورې د انګریزانو سره د افغانستان بچیانو کوم تړونونه به شمول د ډیورن لاین د تړون شوي دي، نو هغه ټول لغوه شول. خو چې بیا کله په کال 1955 کې د ظاهرشاه په بلنه د پاکستان رئیس جمهور اسکندر مرزا کابل ته راغلی و، نو هوایي ډګر ته ورله ظاهرشاه سره د خپلې ټولې کابینې او د فوج د مشرانو خراغلاف له ورغلي وو. او بیا چې کله په ارګ کې د ماښام ډوډۍ وه چې هغې ته سټیټ ډینر ویلی شي، نو په هغې کې ظاهرشاه په خپله بیانیه کې وایي چې زموږ د پاکستان په ځمکه باندې هیڅ دعوه نشته. ظاهرشاه له 3 موقعې په لاس ورغلې وې چې په خپله ځمکه ورختلې وې او د ډیورن لاین نه واخله تر د اباسین پورې خپل وطن آزاد کړی وې. یوه موقع په کال 1930 کې، بله په کال 1965 کې او درېیمه موقع په کال 1901 کې. بلکې د پاکستان او هندوستان په منځ کې د جنگ په دوران کې ظاهرشاه پاکستان ته خبر لېږلی و چې د ډیورن لاین نه خپل قواو هم د هندوستان سره د جنگ لپاره ولېږي او ډیورن لاین به درله موږ ساتو. مطلب دا چې د محکوم افغانستان د پښتنو د پاکستان په غلام ساتلو کې در سره موږ کومک کوو او برناخې د هندوستان دښمني هم په سر واغشته. په یو وخت کې په پاکستان کې ټول ټاکنې وي، نو ظاهرشاه د ننګ یوسفزۍ په لاس 28 لکه پاکستاني روپۍ د بابر د قصاب مسلم لیګي قیوم خان له لېږلې وي چې ولی خان چېرته ټول ټاکنې ونه ګټي. دا خبره ولی خان په خپل کتاب کې لیکلې ده. بیا چې کله داود خان په قدرت کې و او ذوالفقار علي بوټو په پاکستان کې وزیر اعظم و، نو ذوالفقار علي بوټو په خپل کتاب FIM Assassinated یعنی که زه قتل کړی شم کې لیکي چې د جون په اولنۍ هفته کال 1906 کې داود خان مالا کابل ته د راتلو بلنه راکړه. دا هغه وخت و چې په حیدرآباد کې د نیشنل عوامي پارټۍ نیب
په مشرانو باندې د غدارۍ مقدمه چلیدله. نو ذوالفقار علي بوټو لیکي چې کله زه کابل ته راغلم او زما د داود خان سره خبرې پیل شوې نو داود خان ماته وویل چې ته په حیدرآباد کې د نیشنل عوامي پارټۍ په مشرتابه ولی خان دیو باندې مقدمې ختمه کړه نو زه به ډیورنډ لاین په رسمي توګه بین المللي سرحد ومنم. نو ذوالفقار علي بوټو لیکي ما ورته وویل چې د ډیورنډ لاین په رسمي توګه منل او د نیشنل عوامي پارټۍ نیب باندې د مقدمې د ختمولو اعلان به په یو وخت باندې اعلانېږي. بیا په دې پرېکړه وشوه چې داود خان به پاکستان ته راځي چې دا خبره مخ په وړاندې بوځي. داود خان د اګست په میاشت کال 1906 کې پاکستان ته راغی چې کومې خبرې په کابل کې شوې هغه مخ په وړاندې بوځي. نو د افغانستان او پاکستان دواړو وفدونو په دې کار شروع کړو چې په یو وخت د اعلامیې لپاره فارموله تیار کړي. بیا دا دواړه مشران ذوالفقار علي بوټو او داود خان لاهور ته لاړل. د داود خان په لاهور کې په شالیمار باغ کې ښه تود او پرجوش استقبال وشو او فارموله داسې تیار شوه چې افغانستان به په رسمي توګه ډیورنډ لاین مني او پاکستان به د نیشنل عوامي پارټۍ نیب مشران د جیل نه ازادوي او هغوی ته به د عام معافۍ اعلان کیږي. ذوالفقار علي بوټو په خپل کتاب کې لیکي چې دا لیکل شوې فارموله مالا مسټر عزیز احمد چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر و لاهور کې ګورنمنت هاوس ته راوړه چې زه ورله اخري منظوري ورکړم. ما چې فارموله وکتله نو زما تسلي وشوه چې زه مطمئن یم او دا فارموله د مخکې نه داود خان منلې وه. نو په دې پرېکړه وشوه چې په کابل کې به په یوه رسمي غونډه کې په دې تړون دستخط کېږي او اعلانېږي به. خو په 5 د جنورۍ کال 1907 کې د جنرال ضیاء الحق په ملاتړ د ذوالفقار علي بوټو پر ضد پاکستان قومي اتحاد جوړ کړ او په ملک کې یوه انارکي منځته راغله چې دې حالاتو ذوالفقار علي بوټو ته اجازه نه ورکوله چې کابل ته راغلی وي او په یوه رسمي غونډه کې د ډیورنډ لاین په رسمي توګه د منلو او د نیشنل عوامي پارټۍ نیب د مشرانو د جیلونو نه د ازادولو په تړون دستخطونه شوي وي. نو د ډیورنډ لاین خبره بیا هم هغه شانتې پاتې شوه. د امریکې یو لیکوال دی بروس ریډل چې هغه 15 کاله د CIA افسر پاتې شوی دی او د بارک اوباما پورې د څلورو د امریکې د جمهور د رئیسانو د جنوبي ایشیا مشاور هم پاتې شوی دی. هغه یو کتاب لیکلی دی چې دغه کتاب نوم دی وټ وی ون یعنی موږ څه وګټل. په هغه کتاب کې هغه لیکي چې کله د داود خان د شوروي اتحاد سره اړیکې خرابې شوې نو په کال 1906 کې داود خان په خلق او پرچم پاټۍ بندیز ولګاوه. داود خان غوښتل چې د ایران د باچا رضا شاه پهلوي په واسطه د امریکې سره خپل تعلق جوړ کړي. نو داود خان د رضا شاه پهلوي سره اړیکه ونیوله. نو داود خان بیا د ایران د باچا په وینا ذوالفقار علي بوټو په کال 1906 کې کابل ته را دعوت کړی و. خو چې کله په کال 1907 کې د داود خان او شوروي اتحاد په منځ کې اړیکې نورې هم خرابې شوې نو د کال 1908 په اوایلو کې رضا شاه پهلوي داود خان ته وویل چې که ته د ډیورنډ لاین کرښه د پاکستان سره بین المللي سرحد ومنې نو زه به تعالی 3 میلیارده ډالر درکړم او داود خان ورسره دا خبره ومنله او پرېکړه په دې وشوه چې په جون کال 1908 کې به رضا شاه پهلوي کابل ته راځي او بیا به په سپتمبر کال 1908 کې رضا شاه پهلوي او داود خان په واشنگټن کې د امریکې د رئیس جمهور جیمي کارټر سره ملاویږي او ډیورنډ لاین به بین المللي سرحد منل کیږي. خو په اپریل کال 1908 کې د سور انقلاب وشو او د ډیورنډ لاین شخړه هم بیا هغه شان پاتې شوه. د کال 1908 نه تر د اوسه پورې د ډیورنډ د کرښې اړوند د افغانستان یو مشر هم څه جدي عکس العمل نه دی ښودلی. د امریکې یو لیکوال کارټر ملکسیان په خپل کتاب د امریکن وار ان افغانستان کې لیکي چې کله حامد کرزی په قدرت و او د خپلې کابینې د وزیرانو سره په واشنگټن کې د جارج ډبلیو بوش سره ملاقات و نو بوش ورته وویل چې تاسو خپله ځمکه د پاکستان نه ازادول نه غواړئ او زه مو کومک کوم. نو کرزی ورته په جواب کې وویل چې څوک چاته خپله ځمکه پرېږدي. خو بیا کارټر ملکسیان لیکي چې ډېره زیاته د حیرانتیا خبره خو دا وه چې اخر ولې کرزی دا موضوع بدله کړه او په بله موضوع خبرې شروع کړې. که کرزی ډیورنډ لاین ختمول غوښتل نو پکار وه چې د بوش ته ویلی وي چې موږ په خپله ځمکه ورځو او زموږ کومک به کوې. چې دا هغه وخت و چې په افغانستان کې امریکا، ناټو، یورپي اتحادیه، ایساف 48 ملکونه ناست وو
خو کرزی دا نه غوښتل چې ډیورن لاین له منځه نه لاړ شي، ځکه چې د افغانستان د چارواکو سره د خپل ولس د دوکه کولو لپاره بغیر د ډیورن لاین نه منو د شعار نه بل هیڅ نه وي. ځکه خو چې کله کرزی 14 کاله پس د ارګ نه وتلو نو د خپلو کسانو یوه غونډه راغوښتې وه چې په هغې کې د وینا ورکوله چې زه 20 ځله پاکستان ته لاړم خو پاکستان به ماته ویل چې ډیورن لاین را سره بین المللي سرحد ومنه، خو زه دې ته تیار نه وم. نو په ځای د دې چې هغلته ناست خلکو ورته ویلي وي چې دا خو تا یو ډېر لوی خاینتوب کړی دی، په کار خو دا وه چې دا خبره تا په هغه وخت کې راښکاره کړې وي چې کله تا ته په اول ځل پاکستان دا خبره کړې وه او تا دا خبره خپل ولس او په افغانستان کې میشت بهرني هیوادونو ته هم ویلې وي چې د پاکستان او د افغانستان بنیادي ستونزه دا ده چې پاکستان د افغانستان ځمکه نیولې ده، که دا ځمکه افغانستان ته میلو نشي نو دا ستونزې ختمېدو ولا نه دي. خو د بده مرغه په هغه حال کې ناستو کسانو ورته چرچکې کولې. یو ورځ رئیس جمهور حامد کرزی د پاکستان یو ټلویزیون ته په خپله مرکه کې وایي چې پاکستان او افغانستان ټوین برادرز دي، مطلب دا چې دا دوه وروڼه په یو وخت او یو ځای زیږېدلي دي. نو دا خو عجیبه ټوین برادرز دي چې یو ورور په کال 1940 کې زیږېدلی و او بل په کال 1940 کې 200 کاله پس زیږېدلی و. او بیا کرزی وایي که بل یو هیواد په پاکستان برید وکړو نو موږ به د پاکستان په مرسته ودرېږو. نو د پاکستان خو ستونزه د هندوستان سره ده، نو آیا دا کرزی افغانستان د هندوستان نه لرې کوو نه؟ او آیا افغانستان د پاکستان په جولای کې نه وراچوو؟ بیا په افغانستان وار د دنیا د دویم مفکر اشرف غني راغی چې د اوسه پورې دا پته ونه لګېده چې اولنی مفکر څوک و. نو اول کار خو مفکر صاحب دا وکړو چې په قدرت کې د راتلو نه پس د پاکستان د نظامي قواو سلام له راولپنډۍ ته لاړو. نو په ځای د دې چې د پاکستان د مدني دولت د چارواکو سره ملو شوي نو په راولپنډۍ کې د فوج په جنرال کوارټر GHQ کې د مردار شو پاکستاني عسکرو ته سلامي شو او د هغوی په قبرونه د ګلونو ګېډه کېښودې چې شاباش ستاسو فوجه د افغانستان 2 میلیونه افغانان د خاورو د لاندې شوي دي. خو زه دلته یو خبره کول غواړم چې امیر عبدالرحمن خان کوم خاینتوب کړی و چې د ډیورن کرښه منلې وه، خو هغه دا کرښه یوازې په کاغذ بنلې وه، ولې اشرف غني ورله عملي شکل په هغه وخت کې ورکړو چې د کله پاکستان ته اجازه ورکړه چې په ډیورن لاین ازغن تار ولګوي او پاکستان په افغانانو خپل وطن پېښور ته په تلو د ویزو قطغن ولګو. نو په دې وجه اشرف غني د امیر عبدالرحمن خان نه زیات خپل ولس سره خاینتوب کړی دی او چې څنګه افغان ولس سره د اوسه پورې امیر عبدالرحمن خان په دې خیانت نه دی معاف کړی نو داسې به اشرف غني هم په راتلونکي کې په دې خیانت ولس چرته هم معاف نه کړي. او بیا چې کله په دویم ځل اشرف غني د ولسمشرۍ لپاره کاندید و نو په شمشاد تلویزیون ته یوه مرکه کې پوښتنه وشوه چې د لوی افغانستان اړوند څه خیال دی؟ نو دې ورته په جواب کې وایي چې څه ولس غواړي. بیا ترېنه پوښتنه وشوه چې د لوی افغانستان سرحدات به په کوم ځای کې وي؟ نو دې ورته بیا په جواب کې وایي چې څه ولس غواړي. نو پاکستان خو په خپله نقشه کې ډیورن لاین بین المللي سرحد وښودلو او اشرف غني په خپل تلویزیون نشو ویلی چې د افغانستان سرحد اباسین دی. بیا ترېنه د ازغن تار اړوند پوښتنه شوه نو دا مفکر زرکلن ورته وایي که ما په ازغن تار عکس العمل ښودلو نو بیا خبره جنګ ته تله. نو که چېرته پاکستان د ده کور ته په ار کې ورغلی وي او د ده د کور ناموس د ګواښ سره مخامخ شوی وي نو بیا به هم ده وایي چې ما ځکه عکس العمل نه ښودو چې بیا خبره جنګ ته تله. دولت چلول د ډرنانو مشرانو کار نه دی چې په یو لاس کې د قلم او په بل لاس کې د توره نه وي نو ته د دولت او د ولس مشري نشي کولی. اوس وار بیا د طالبانو دی نو ګورو به چې مخکې څه کېږي. خو که موږ د تاریخ په اوږدو کې وګورو نو د ډیورن لاین اړوند د پاکستان او د افغانستان دریځ په تخنیکي ډول بالکل یو شانته دی. د اولنۍ ورځې نه چې کله پاکستان جوړ شوی دی نو پاکستان وایي چې ډیورن لاین بین المللي سرحد دی او د دې سرحد د منلو لپاره پاکستان د کال 1949 نه تر د اوسه پورې په مختلفو وختونو کې په مختلفو شکلونو کې په افغان ولس او افغان وطن اور بل کړی دی. خو پاکستان په ګټه کې دی چې د ډیورن لاین نه واخله تر د اباسین پورې په 1,40,000 مربع کیلومتر د افغانستان په ځمکه باندې پاکستان خېټه اچولې ده. خو د افغانستان چارواکي د ولس په سترګو کې د دلو اچولو لپاره وایي چې موږ ډیورن لاین بین المللي سرحد نه منو، خو د دې کرښې له منځه د وړلو لپاره
په دې 131 کاله کې یو عملي ګام هم چرته نه دی پورته کړی. خو بل اړخ ته تر د اوسه پورې چې که په پاکستان کې په دولت کې څوک هم په قدرت کې وي، که هغه مدني وي او که نظامي، او که په خپل منځ کې سره د یو بل ډېر مخالف هم وي، خو د افغانستان اړوند په پالیسۍ کې هغوی ټول په خپل منځ کې سره لاس لستوڼه وي. لکه ضیاءالحق ذوالفقار علي بوټو پانسي کړو، خو د افغانستان اړوند ضیاءالحق د بوټو پالیسي مخ په وړاندې بوتله. اوس به راشو افغانستان ته. د افغانستان باچایان او د ولس مشران که په خپل منځ کې د یو بل مخالف هم وو، خو د ډیورنډ لاین اړوند د دوی پالیسي یوه وه. نو باچایانو چې د ډیورنډ لاین اړوند څه کړي دي، نو هغه خو ما تاسو ته وویل. خو چې کله حامد کرزی، عبدالله او اشرف غني به د ولس د مشرۍ لپاره کاندید وو، نو چې په تلویزیون به د دوی د یو بل سره مباحثې وي، نو چې پوښتنه به ترېنه وشوه چې د ډیورنډ لاین اړوند نو څه خیال دی، نو دوی درې واړو به یو جواب ورکو چې دا د ولس ستونزه ده. بیا دا ټول یو بل سره لاس لستوڼه وي. او اوس دا خبره طالبان هم کوي چې د ډیورنډ لاین ستونزه د ولس ستونزه ده. خو عجیبه خبره خو دا ده چې دا ټول وایي چې د ډیورنډ لاین ستونزه د ولس ستونزه ده، نو چې کله امیر عبدالرحمن خان د ډیورنډ لاین په سر د انګریزانو سره د 6 روپو د کال معامله کوله، نو د ولس نه پوښتنه کړې وه. بیا چې کله امیر حبیب الله خان په کال 1915 کې د انګریزانو سره د ډیورنډ لاین د تړون تجدید کوو، نو د ولس نه پوښتنه کړې وه. بیا چې کله په کال 1919 کې امیر امان الله خان د کوزې پښتونخوا د ولس او د ډیورنډ لاین واغه تر د عباسین پورې د ځمکې په سر د انګریزانو سره معامله کوله او د نیم افغانستان استقلال اغشتو، نو د ولس نه پوښتنه کړې وه. بیا چې کله په کال 1919 کې د ظاهرشاه کاکا مارشل ولی خان د افغانستان په پاکستان کې د سفیر په حیث پاکستان ته ویلي وو چې زموږ د پاکستان په ځمکه هیڅ دعوه نشته، نو آیا هغه د ولس نه پوښتنه کړې وه؟ بیا چې کله ظاهرشاه له 3 موقع په لاس ورغلی وي چې د ډیورنډ لاین نه واخله تر د اباسین پورې په خپله ځمکه ورختلی وي، نو برعکس د پاکستان دولت ته د جنګ په دوران کې خبر ولېږلو چې تاسو د ډیورنډ لاین نه خپل قواو هم د هندوستان سره د جنګ لپاره بوځئ او ډیورنډ لاین به درله موږ ساتو، بلکې د پاکستان په سر هندوستان سره هم دښمني په سر اخیستې وه. نو آیا هغه د ولس نه پوښتنه کړې وه چې دا کار یې کوو؟ بیا چې داود خان موږ د محکوم افغانستان د نیشنل عوي پارټۍ د هغه مشرانو چې هغوی د لوی افغانستان دښمنانو د هغوی د جیل نه د ازادولو په غرض په ډیورنډ لاین د پاکستان سره معامله کوله، نو ده د ولس نه پوښتنه کړې وه. او بیا چې کله داود خان په 3 میلیارډه ډالره د ایران د باچا رضا شاه پهلوي سره د ډیورنډ لاین په سر معامله کوله، نو د ولس نه پوښتنه کړې وه. او بیا چې کله د کرزي د بوش خبره نه منل چې په خپله ځمکه ورشي، نو کرزي د ولس نه پوښتنه کړې وه. بیا چې کله اشرف غني د دې لپاره چې بیا په قدرت کې راشي د ازغن تار په سر د پاکستان سره معامله کوله، او د ده په وخت کې د ده په اجازه چې قبایلي علاقې د پښتونخوا سره شاملېدلې، نو ده د ولس نه پوښتنه کړې وه. خو د افغان ولس د هم بلا وروکوي. دوی چېرته هم د دې باچایانو او د ولس مشرانو دا پوښتنه نه ده کړې، او نه په دوی پسې راپاڅېدلي دي چې تاسو ولې د ډیورنډ لاین نه واخله د اباسین پورې د افغانستان په ځمکه او افغان ولس معاملې کوي، بلکې برعکس افغانانو به امیر دوست محمد خان ته امیر المؤمنین، امیر عبدالرحمن خان ته مرد آهن، امان الله خان ته قهرمان، ظاهرشاه ته بابای ملت او داود خان ته شهید وایي. کرزي ته هم په لویو القابونو ورکولو افغانان نه ستړي کېدل، او اشرف غني ته به زرکلن شي ویل. او چې ما کله د پاکستان سره د جنګ اعلان وکړو او په کال 2009 کې افغانستان ته لاړم، نو اشرف غني د افغانستان نه راوشړلم چې ته د افغانستان نه ځه، ستا په وجه د پاکستان سره زموږ اړیکې خرابې شوي دي، او ستا په وجه په موږ د پاکستان د اړخه ډېر فشار دی، ته پاکستانی یې، ته افغاني نه یې. نو بیا په افغانستان کې یو داسې افغان هم نو چې ورته ویلي وي چې تا ولې مشال خان ټکر د خپل وطن افغانستان نه وشړ. بلکې دې ځینو افغانانو چې چا د افغانستان په بوجو کې خولې ورکړې وي او د افغان ولس وینې څکلې او په بهر دنیا کې پپلازې او بلډوګونه جوړول او بهرني بانکونه یې پې ډکول، نو هغوی به ما ته کنځلې کولې او غني ته به ویل بابا زرکلن شي. او اوس دغه زرکلن په خپله د افغانستان تښتېدلی دی او دوبۍ کې پردو ډوډو ته ناست دی. د انډیس پخواني مشر محب په وینا زرکلن ځکه دوبۍ ته وتښتېدو چې بل یو هیواد هم نه پرېښودو. ګرانو وطنوالو، موږ د محکوم افغانستان کوزې پښتونخوا هغه پښتانه چې څوک لوی افغانستان غواړي د ځمکې او د اسمان په منځ کې اویزان یو. پاکستان موږ مني خو موږ پاکستان نه منو، او موږ افغانستان منو خو افغانستان موږ نه مني.
او د تل لپاره زمونږ په سر معاملې کوي. زمونږ د محکوم افغانستان د پښتون ولس بدبختي دا ده چې څوک ارګ ته ورسي نو بیا ترنه د محکوم افغانستان ولس او ځمکه هېروي او بیا د افغانستان د ټولو چارواکو دریځ یو شان وي چې د ډیورنډ ستونزه د ولس ستونزه ده. خو چې یو سل او یو دېرش کاله کې دا ستونزه حل نه شوه نو مطلب دا دی چې ولس نه غواړي چې دا ستونزه حل شي. خو د افغانستان چارواکي د خپلو چوکو او شخصي ګټو په خاطر د خپلو سازشونو غوړه په ولس ور اچوي. نو اوس پکار ده چې ولس لارو کوڅو ته راوځي او دولت ته ووایي چې تاسو خو وایي چې د ډیورنډ لاین ستونزه د ولس ستونزه ده. نو موږ غواړو چې ډیورنډ لاین له منځه یوسو او د اباسین پورې خپل ولس او خپل ځمکه د پاکستان نه آزاده کړو. ځکه چې د افغان ولس او افغان وطن د ستونزو واحد حل د اباسین نه تر دمو پورې لوی افغانستان دی. ګنې یو ولسه د افغانستان دولتونو خو نه دا کار چرته کړی دی او نه یې کوي. او یا دی د طالبانو دولت په افغانستان کې ریفرنډم وکړي چې د ولس نه دا پوښتنه وشي چې تاسو ډیورنډ لاین منئ او که نه. نو که هغوی وویل چې موږ یې نه منو نو بیا دې د افغانستان دولت نړۍ خبر کړي چې د افغانستان ولس ډیورنډ لاین نه مني او د اباسین پورې خپل وطن غواړي. او اوس دا داسې وخت دی چې کله د طالبانو دولت دا اعلان وکړي نو چین، روس او ایران به د دوی خامخا مرسته کوي ځکه چې پاکستان بیا ځان د امریکې په جولای کې واچو. لکه چې څنګه په کوزه پښتونخوا کې په جولای کال 1960 کې ریفرنډم شوی و، حالانکه هغه یو جعلي ریفرنډم و چې یوازې د مردان، صوابع او بل څه علاقې پکې شامل وي، نه پکې قبایلي علاقې شامل وي او نه پکې سوات او نور ایجنسۍ شامل وي. خو د ډیورنډ لاین نه واخله تر د اباسین پورې ټوله د پښتنو په علاقه پاکستان خېټه واچوله او برتانوي استعمار د پاکستان دا ریفرنډم ومنلو. خو اوس خبره د کمر سر له راغلې ده. موږ د محکوم افغانستان پښتانه د چا په کوټه کې نه یو ناست چې کله مو څوک په یو خرڅوي او کله مو په بل خرڅوي. او نه موږ مهاجر یو، موږ د محکوم افغانستان ولس په خپل ځمکه د هغه وخت د ناست یو چې لا افغانستان هم نو جوړ شوی. موږ احمدشاه بابا له د قامولۍ او رولۍ په توګه لاس ورکړی و. پس د هغې نه د احمدشاه بابا امپراتوري منځته راغلې وه. ګرانو وطنوالو، زما د دې دومره لوی بیان نه مطلب دا دی چې د ډیورنډ لاین ستونزه یوازې د ولس ستونزه نه ده، بلکې دا د دولت د چارواکو او د ولس په شریکه ستونزه ده او د ټولو نه زیاته دا د دولت ستونزه ده ځکه چې دوی په قدرت کې وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې د یو هېواد ولس هم په هغه لار باندې ځي چې په کومه لار د هغه دولت چارواکي هغوی بیایي. د ډیورنډ د کرښې منځته راتلل او بیا په هغې باندې معاملې کول د هغې سره د افغان ولس هېڅ کار نشته. دا هر څه یا د افغانستان بادشاهانو کړي دي او یا د ولس مشرانو کړي دي. د دې نه پرته د طالبانو دولت په اوسني وخت کې اعلان وکړي چې د ډیورنډ د کرښې څخه تر اباسین پورې ځمکه د افغانستان اشغال شوې ځمکه ده. په دې ځمکه میشت پښتانه هم د آزاد افغانستان د افغانانو په څېر افغانان دي. او د دې اعلان وروسته چې څوک له اشغال شوي افغانستان څخه آزاد افغانستان ته راځي نو هغوی به د افغانستان ویزې ته اړتیا نه لري. او چې کوم پښتون د محکوم افغانستان نه آزاد افغانستان ته راشي او د افغانستان پاسپورټ وغواړي نو پکار ده چې سمدستي هغه ته د افغانستان پاسپورټ ورکړی شي. لکه څنګه چې به د مشرقي جرمني نه مغربي جرمني ته څوک راغی نو هغه به هم هغه شان جرمني و لکه څنګه چې به د مغربي جرمني نور جرمنیان وو. او د طالبانو دولت د ډیورنډ لاین نه واخله تر د اباسین پورې افغان وطن د افغانستان په نقشه کې شامل کړي، لکه څنګه چې پاکستان د ډیورنډ کرښه د پاکستان په نوې نقشه کې بین المللي سرحد ښودلی دی. یعنی د ډیورنډ لاین نه واخله تر د اباسینه پورې پاکستان دا ځمکه په خپله نقشه کې ښودلې ده. نو د طالبانو د دې اعلان نه پس به د پاکستان دولت حتما عکس العمل ښایي او داسې به د ډیورنډ لاین د کرښې د ستونزې نه یو بین المللي ستونزه جوړه شي او د نړۍ په هر یو فورم به په دې بحثونه شروع شي. نو که بیا موږ په پاکستان ورخیږو نو نړۍ به د هر څه نه خبر وي چې افغانان په خپله ځمکه ور وختل. اول خو زه د طالبانو دولت ته وایم چې ما په کال 2014 کې اشرف غني ته عریضه کړې وه چې ما له دې د افغانستان تذکره او پاسپورټ راکړي. او که د طالبانو دولت ما ته تذکره او پاسپورټ راکوي نو زه اوس په اولني پرواز کې خپل وطن افغانستان ته درځم، په داسې حال کې چې خلک د افغانستان نه تښتي. او د دې نه پرته زه د افغانستان حکومت ته داسې اسناد هم ورکوم چې افغانستان به په یو کال کې دننه په رسمي ډول اباسین ته ورسیږي. نو ګرانو وطنوالو، د دې نه وروستو
چې کوم یو افغان چارواکي وویل چې ډیورنډ لاین د ولس ستونزه ده نو پوه شئ چې دا بیا د افغان ولس په سترګو کې دوړې اچول دي او زه افغان ولس ته وایم چې بیا د محکوم افغانستان د ځمکې او د ولس له لاس ووینځئ او په دې لنډي ګوچې افغانستان کې اوسئ خو په دې شرط که چېرته پاکستان په دې لنډي ګوچې افغانستان کې د اوسېدو لپاره په قلاره پرېښودی ګرانو وطنوالو اوس به په لویه لاس سپارم تل دې وي پښتو تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین نه واخله تر دامه پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله مشال خان